السلام علیکم ملګرو، راځئ چې نن تاسو ته د چرګ د پخولو اسانه طریقه وښیم چې په ویډیانه کې به ځان له څنګه پخلی کوئ او اسان او ښایسته. دا وګورئ ملګرو، دا څنګه پخیږي او دا وګورئ چې دا به څنګه مونږ تیارو چې د کیفسي غوندې ښایسته یو شیز تیار شي او هغه هم چې یو سامان هم نه وي او داسې ځای وي چې غرونه وي، مثلا ځنګلات وي او خوراک خو ضرورت دی، هغه خو زړه غواړي چې یاره ټیسټي خوراک دی. زه حکم او په داسې ځای کې خو بیا نورم ډېره زیاته مزه کوي چې کم ځای کې د یو شي څه نوم او نشان هم نه وي. ملګرو ځان له به پخلی څنګه کوو، دا ډېره اسانه او مزېداره طریقه ده د مزېدار د خوراک تیارولو. دا وګورئ په اسانه طریقه باندې به څنګه خوراک موږ له ځان له تیارو. د دې نه بله اسانه یو طریقه هم نشته دی، ځکه چې دا ځای کې د ضرورت یو سامان هم نشته دی، نه کړۍ شته، نه سیخونه شته، نه ښه شته، نه بچ شته. دا یو جال دی او په دې کې چې کوم دی دا چرګ تیارېږي. نو دا به مونږ څنګه تیارو چې مونږ ځان له وختي طور لین روانو او اسانه اسانتیا سره چې کوم دی مونږ کار کوو. ملګرو دا وګورئ دا به څنګه تیارېږي. دا چلی زکې او نورو خلکو سره هم چې کوم دی شیر کې، ځکه چې دا ډېره اسانه او ډېر مزېدار ټیسټي شی به اوس تیارېږي. تاسو لږ ساعت صبر وکړئ چې د کیفسي او داسې د نورو غټو غټو هوټلو نه مزېدار شی په دې ځنګل کې څنګه جوړېږي، په دې غرونو کې څنګه جوړېږي. ملګرو داسې وګورئ تاسو لږ، دا لږ ډېر د مزې او ډېر مزېدار. ملګرو دا ځای چې تاسو ته د پخلي اسانه طریقه وښیم چې د کیفسي نه مزېداره شورمه به موږ ځان له څنګه تیارو او دا خوراک دپاره به چې کوم دی موږ له ځان له په دې ځنګلاتو کې څنګه بندوبست کوو. اسانه طریقه ده د ښه خوراک. د دې نه بله یو چې کوم دی اسانه طریقه نشته دی. دا د ټیسټي خوراک دپاره چې کوم دی دا خواري محنت خو به کې، بغیر د خوارۍ نه یو کار هم نه کېږي چې خواري